مجاهد مې راته وختي مې یو کس سره ګپ ولګولو نو خبرې چې مې کولې که نه نو ما داسې کول که نه دا زما عادت دی نو چونکې داسې چې مې کول نو شونډې مې لمدې شولې نو ما ته وایي چې یاره وایي لکه روژه دی نه ده ځکه چې ما خبرو کې ګپ شپ لګولو او خندا مې کوله مست وم که نه داسې مستې خبرې وي ما ته وایي هلکه لکه روژه دی نه ده نو ما ورته لکه خامخا اوس روژې دپاره په کار ده چې زه موډ خراب کړم او داسې مردار شکل جوړ کړم او تا ته ووایم چې زه هلکه مازغه به نه خرابې روژه مې ده یا زه هلکه تنګول به نه کړې روژه مې ده یا تا سره جنګ وکړم لکه همدغه شان پښتنو وکړل پرون په کوهاټ کې چې کومه ډېر لکه د شرم کار شوی دی داسې عجیبه خلک دي پرون چې کومه د ډاکټرې قتل شوی دی په کوهاټ کې نو بیا هغې نه یو شپه مخکې په چارسده کې په تراو باندې جګړه شوې ده په هغې کې کسان وژلي شوي دي لګېدلي دي او هغې نه مخکې چې دی په کینوانو باندې پېښور کې 15 کسان وویشتلی شو په هغې کې 2 په هغه ټایم کې مړه شو دا به دا روژه وي نو زما شکر دی دغه شان روژه نه ده